څوک شته چې مرګ خرڅوي او زه په بیه واخلم؟ داسې څوک به وي چې مرګ خرڅوي او زه په بیه والم؟ دې ژوند نه خدا خدا چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیه والم او زه مړ شم. ځکه چې د ځان لوګه خدا سره برداشت کی، لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي، دا د سړی د برداشت نه بار. یو سړی ورپسې روانو، هغه چې دا اشعار واورېده نو هغه ولا 1 روپۍ ورکړه چې خدای بندا مرګ مه غواړه، دا 1 روپۍ والو بال بجله به وړه والي او وخت به دې پیتېږي. سړی ډېر خوشحال شو، روپۍ واغسته وړه وړه وخت یې پټال. د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوږې نه مرګ غوښتو، د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ. یا داسې حالو چې د لوږې نه مرګ پسې ګرځېده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شو. هغه سړی چې اچا والا 1 روپۍ ورکړې وه، بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو. اړکې خیال وکړو چې دې سړي سره خو ما په ډېر سخت وخت کې د 1 روپۍ امداد کړی چې د لوږې نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا 1 روپۍ ورکړې وه، او نن دی د ملک وزیر اعظم دی. راشه څه تجربه خو پې وکړه، بادشاہ دی د ملک. نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکه او دا درخواست په سر باندې دا اشعار ولیکل چې الا موت یباع فاشتریه، الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه. او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوږې نه ځان ته مرګ غوښتو، دا شعرونه دې وې او ما په ډېر سخت وخت کې تا له 1 روپۍ درکړې وه. نن هغه حال چې کوم ستا و نو هغه په ما راغلی دی. نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی. الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت، وزیر اعظم ورته ډېر وژړل. دا د پاکستان دا کوڅه ډب وزیران نو، درخواست والا یو سه ایشو پیشو ایشو پیشو 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 پیونی کی چې امکبی ته یو سه نو اوی زما ما په آرام کې نه داسې هغه وزیر هر چا طریقې دلته ځای کړ. هغه ورځ یو هلک ما ته راغی چې وزیر اعلی صاحب کې لیکلي دي چې ځای ولا ورکړي، خو بس ته دې افسر ته ووایه چې ځای راکړي. ما ورته یو قصه وکړه. تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دستخط وکړي نو به تا خو زه د ضیاء الحق نیکه شوم. نو ما ورته یو قصه وکړه. ما یو طالبو په دلی کې چې کتابونه خلاص کړه نو پلار ورپسې خط ولیږلو چې راځه که نه بس دی
هغه ورته ولیکل چې بلاره داسې چل دی چې دلته یو راجا دی دا غلور دا کتابونه مې خلاص کړ خو دا غلور دا نیم نکاح شوی او نیم پاتې دی نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشي نو بیا درځمه ما قبول کړې ده خو چې دا د راجا لور ما قبول کی ما خبره پوهېږئ ما قبول کړې ده خو چې دا جنۍ ما قبول کی نو خبره که خیال وکړئ ستا په قبلېدو کې نه کړې جنۍ په قبلېدو په دې مې پوه ها تا خو به د وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چې هغه خو دې قبول کی که تاسو خیال راغی د بادشاہ لور په بام ناسته ده سره جوړه اغوستې ده او شونډې سرې کړي دي سترګې تورې کړي دي او تاسو غوندې غلام جان روان دی په لاره چې داسې ورته کتلي دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشے لب لالے پر لب بام نظر میں آیا سرے جامع او سرے شونډې او تورې سترګې پاس په بام ناسته ده خدای سبا کیږي هغه ورته د پاس نه आवाज وکړ چې نه بزوري نه بازاري نه بازار میں آیا کو تکشا پارام تیریگا دا د بادشاہ لور دا نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا بس تعالی سترانش نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبول کړي وا او سوال خو جده د په قبلې دوه کې نو سوال خو دا غي په قبلې دوه کې او دې به وقوف لار ته ونیکل چې نیم نکاح شوه نیم پاتې نو ما هغه سړی ته وې چې خبره دادا چې خبره د وزیر د دسخط نه ده چې وزیر په دسخط کړي خبره